همدارنګه د مازیګر سلو رکعاته دا موږ تاسو ادا کوو د ټولو نه اول د حضرت یونس علیه السلام ادا کړ حضرت یونس علیه السلام دا سلو رکعاته مس کړ کله چې د مای په خېټه کې نو هغه ته دی الله رب العزت په نوم باندې ندا وکولا आवाज وکړ ونادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دا आवाज الله رب العزت دو دی الله رب العزت نوم یاد کو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دغه تاریکیونه الله تعالی ورته نجات ورکړي دی مای د خېټه الله تعالی ورته نجات ورکړي داغه نه پس د سلو رکعات منځو دا سلو رکعات خاص بدی وجه باندې چې سلور تاریکیونه حضرت یونس علیه السلام الله تعالی راو بس سلور تاریکیونه یو د مای نس د مای خېټه بدی کی تاریکی او الله تعالی د دینه وساته د دینه بچ یو د ورېزې د تاریکیونه یو د وبو د تاریکیونه یو د شپې د تاریکیونه الله تعالی دې بچ الله تعالی ته نجات ورکړ نو سلو رکعات منځ د پدې سلورو وانه امتحانونو دي سلورو وانه تاریکیونه الله تعالی راو باسته د سلو رکعات منځ د شکرانه په تور باندې او دا الله تعالی د دومره خوښل چې په امت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی دا په ټول عمر کې فرض وګرځاو